ها والله ما کار هم دغه شی دی څنګه چلو کوو دغه رستورانت دی د ګل پاچا الفت سیخ درنه کسوري کې دغه شی دی وګوره عسکر منډي وایي ګوره دا دی دا د ګل پاچا الفت رستورانت دی وګوره او کله ورځ پکې مړ مکان پراته وي کله پکې ژوندي مکان پراته وي دا خواته ګوره یو مګر دی اوس دلته موږ ډوډۍ خورو او دغه کته پورته منډې راوایي چې څه ده دغه دی ګوره دلته دغه د مګر دی دغه دی وینې راکه موبایل هغه راکه هغه موبایل راکه ګروپ یې ولګوه دا به ناهې ته زه وړم د خیره سره تاسې باندې وه بله ورځ راغلو مړ مګر پروت اوس راته ژوندي مګر کانګرېز دا مګر دی وینې دا د خوراک ځای دی داسې کله کته پکې منډه کي او کله داسې پورته منډه کي دا ګل پاچا الفت رستورانت دی چارهایي محبس